الله نور السماوات والأرض. د البقره د سوره د 58 آیات ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې وویل موږ بني اسرائیل ته د موسی په ژبه چې ننوځئ دغې قریې یعنې اریحان ته، پس وخورئ له میوو د دې څخه هر چیرته چې مو خوښه وي چې مو زړه غواړي پرېمانه او ننوځئ په دروازو د دې ښار کې سجده کوونکي او ووایئ ای ربه وبخه زموږ ګناوې چې وبخو ستاسو ګناوې او ژر ده چې زیات بکړو نیکانو ته اجر. تفسیر: کله چې بني اسرائیل په دې پاس ډاګ کې له ډېرو ګرځېدلو څخه تنګ شول او ډېر د من او سلوا له خوړلو ستړي شول، نو پر دوی امر وشو چې په هغه ښار کې ننوځئ چې نوم یې اریحا و او په هغه کې د عمالقه قوم چې د عاد له قوم څخه و هستوګنه درلودله. ځینې وایي چې دا ښار بیت المقدس و. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. او ننوځئ په دروازو د دې ښار کې سجده کوونکي، یعنې د دې ښار په دروازو کې د شکر سجده وکړئ او بیا پکې ننوځئ. دا خو بدني شکر شو. ځینې وایي چې د تواضع او عاجزي له امله خپلې ملاوې لږ څه کږې کړئ او په ژبه سره د خپلو ګناهو بخښنه وغواړئ. دا خو لساني شکر شو. هر هغه څوک چې دا دواړه کارونه کوي د هغه ګردې خطاوې بخښلې کیږي او د نیکو بندګانو ثوابونه ورزیاتیږي. صدق الله العظیم. ګرانو اوریدونکو، ستاسو نه هیله منه یم چې د دې چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. ډیره مننه.